دا صدریاب دی د ضلع چارسدې د ټولو نه ښایسته ښکلی یو پکنیک سپاټ دی. صدریابو د پېښور په لوی سړک باندې دلته په چارسده کې دی. د دې په خوا باندې یو ډېر لوی سیند بهیږي چې هغه په دریای کابل باندې هم یادیږي، خو دلته په دې خوره ورته خلک صدریاب وایي. او د دغې سیند په وجه باندې دا ټول پکنیک سپاټ چې کوم دی هم په صدریاب بازار یا د صدریاب په میله باندې یادیږي. دلته د ژوند ډېر رنګونه دي، ښایستونه دي. د لرې برې خلک دلته راځي او دلته د ژوند نه مزه اخلي. د پېښور، مردان، نوخار او تر سواته پورې چې څومره هم علاقې دي د هغه ځای نه خلک راځي. د جمعې او د اتوار په ورځ باندې دلته زیات رش وي. خلک د خپل خاندان د خپلو بچو سره راځي. دلته زانګوګانې دي او بیا هر قسم زانګوګانې شته چې د ماشومانو لپاره د خوښې یو مشغوله ده. ماشومان ورسره خوشحاله هم شي او دغه رنګې د ژوند نه خبر هم شي. دا د صدریاب د سیند غاړه ده. دا تاسو به وینئ چې د لرې برې خلک راغلي دي. دلته دا کشتۍ دي او په دې سیند کې چکرې ووهي. دلته پښتونولي ده، دلته امن دی، دلته مینه ده، دلته میلمستیا دی، دلته ژوند دی او دلته د ژوند خوشحالۍ دی. صدریاب پکنیک سپاټ د ضلع چارسدې هغه تاریخي او لرغونی ځای دی چې د پخوا راڅې دلته دا میله کېږي. د پخوا راڅې همدغه خلک دي چې په زیات تعداد کې دلته راځي او خوشحالۍ کوي. دلته د سکون دپاره راځي او بیا د ځانه سره د صدریاب خوندونه، د صدریاب رنګونه او د صدریاب د دې یخو او شنو اوبو چې کومه مینه ده او کم خوند دی هغه د ځانه سره وړي. صدریاب کې که نور خوندونه دي، په صدریاب کې خوراکونه بې شمېره نعمتونه هم دي، خو دلته د عثمان په دې صدریاب کې د صدریاب په غاړه باندې یو ځان له چکی هم ده. دغه ټالونه یې لګولي دي چې تاسو ولیدله او بیا د دې نه علاوه یې دغه د چیو وړوکي شان سټال هم لګولی دی. دلته چې څومره هم میلمانه د لرې لرې ځایونو نه راشي وګرځي، په ټالونو وزانګي، په کشتو کې وګرځي او دغه شان د صدریاب په غاړه هم چکرو لګوي او چې ښه زرې شي، ستړي شي، نو راشي د عثمان صاحب سره یوه دمه هم وکړي او له ده نه د ګوړې چای هم وڅکي. ځکه خو وایي که نه چې د اشنغر د ګوړې نرخه الله دې ښه کا جانان ما کویدن کوي نه. د دې نه علاوه د عثمان صاحب سره دا سهولت هم موجود دی چې څومره هم میلمانه دي د ځان سره وړي نو دلته پري هغوی ځان له پخلی کولی شي. دلته دوی سره د هر قسمه سهولت شته، د پخلي سهولت هم شته، د ناستې سهولت هم شته. خامخا راشئ. تا کې پټې دي د چا د ارمان نښې، نه پوهېږم چې د چا د ارمان ګورې، چې په تا باندې راځم سترګې مې خوږ شي. صدریابه د یادونو کلی کورې.